دا چین کې ډیر مسلمانان دي، بیخي ډیر دي، خو څنګه مسلمان دي؟ دا د دوسانو سره چې اوسېږي سړی دوس کېږي. د کفارو په ملک کې مسلمانانو ته اوسېدن روا دي که نه؟ اول یو واقعه، حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه ډله مجاهدین ولېږل یوې علاقې ته د خصعم په نامه باندې. هلته چې مجاهدین ورورسېده، بعضې کسان مسلمان وو، خو دا چې زه اوس ځان څنګه ور وپېژنم دا مجاهد ته چې زه مسلمان یم؟ تعارف خو نه و. نو سر په سجده شوه چې مسلمانان یې ول د مجاهدین دوی په سجده پرېوته. مسلمانو دا خیال وکړو چې دا خو هسې اوس ځان رانه خلاصوي، نو تیار موقع ده چې د لاس لکه تړلی دي سر په سجده د ویې یې، نو بنا یې په وکړه ډېر یې قتل کړه. دا خبره چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورسېده، دا خو د زړه د درد خبره ده، مسلمان یې قتل کړي دي، په ناپوهي باندې ختم شوي. نو نبی علیه السلام دوه خبرې وکړې. یو یې دا ویلې چې دغه مقتولینو ته به نیمای دیت ورکول کېږي. ولې نیمای دیت؟ ځکه د دوی په مرګ کې دوه عامله دي. یو تسبیب د دوی د طرف نه دوی سبب د خپل ځان د مرګ شو، بل طرف ته مسلمان ورسره شریک شوی دی په مرګ کې. دا دوی چې د کافر په ملک کې اوسېږي، دا لکه په خپله یو سبب د خپل ځان د هلاکت یو سبب دا شو، بل سبب ظاهره مباشرت شو چې مسلمانه نو دیت لکه په دوه برخو ویشل شو. د خپله حصه خو ساقطه ده، خو دا د مسلمانانو باندې ذمه لازمه شو چې دا دیت نیمای به ورکوي. خو بل طرف ته پیغمبر علیه السلام دا هم ویلې زه د هغه مسلمان نه بیزاره یم چې د کفارو په ملک کې اوسېږي. چا ورته ویلې ولې؟ وای مسلمان باید د کافر اور ونه ویني. دا د شپې ورونه چې اوس دا دښتو کې بل شي، د یو غره بیخ او د یو غره بیخ کې سره لیدی کېږي که نه؟ مسلمان او کافر باید دومره لرې سره واوسېږي چې اور هم سره ونه ویني. اوس خبره دا ده د کافرو په ملک کې چې مسلمان اوسېږي، که خطر د عقیدې د خرابېدن و یا اعمالو فرعیو ته یې نه پرېږدي چې په ښکاره باندې عمل وکړي، هلته په دغه مسلمانو باندې هجرت فرض ده چې کوي به په نه هجرت کولو ګناه کبیره ده. په ورځ د قیامت باندې به خدای متعال په ترک د هجرت باندې نیسي عذاب ورکړي. خو که کوم مسلمان د کافر په ملک کې اوسېږي، د عقیدې خطر هم نشته او په اعمالو هم پایبندي نشته، په اعمالو کې ازادي د کړی شي، دیغه مسلمان باندې هجرت بیا هم مستحب ده چې وایي کې، فرض نه ده خو مستحب ده چې وایي کې. ولې؟ موږ ته بار بار درس دا ده چې تاسو به صحبت د نیکو خلکو کوئ. او چې د کافر سره اوسېږي، طبعا هغه ماحول په سړي باندې اثر کوي. موږ دلته په د اسلامي ملک کې دننه وینو، هر کلي کې چې سړی اوسېږي د هغه کلي عادت به اخلي. دا چین کې ډیر مسلمانان دي، بیخي ډیر دي، خو څنګه مسلمان دي؟ دغه ځای ته چې سړی فکر وکړي چې څنګه مسلمان دي. هغه کسان چې هلته ځي دغه خلکو نه زه پټې پوښتنې کوم، هر څوک حال نه ویایي، خو یو نیم بیا حال وویایي. دوه داسې د عبرت واقعې درته ذکر کوم. یو سپین ږیری ده، چین کاروبار کوي. د چین د مسلمانانو ما پوښتنه تر وکړه، دوی ویله داسې اسلامي ده. هوټل ته لاړو، ماړۍ ته جنکۍ ده، دا نوکره خدمتونه پکې کوي. په خارجو ملکو کې ټول دا ښځې په هوټلو کې چې خدمتونه کوي، نو دا نری بنۍ نه اغوستی، دا دامځه کې لوڅې دي، غړۍ لوڅه ده، سر لوڅ ده، مټې ټولې لوڅې دي، لاندې نیکر اغوستی ده. وایي چا راته وویلې دا حافظه د قرآن ده. وایي ما راوغوښته، ډېر تېز سړی ده. وایي ما ورته ویل چې ته حافظ یې؟ وایي هو. وایي ما ورته ویل ته یاسین شریف ووایه. وایي کېناسته، داسې بهترین یاسین شریف وویلې. نو ما ورته ویل چې مسلمان هم یې، حافظ هم یې، بیا دا لباس، دا قرآن څه وایي، دا تا لباس څنګه ده؟ وایي خو مجبور یې، موږ په پردي ملک کې د کافر په ملک کې نوکري کوو او خپل حجاب ته خو خلاص نه یو. دا اوس مسلمان دی اوسېږي، ذات ادا او اذان د لپاره عذر ده. بله ډېره نادره بله وکړه. وایي یو بل نفر راته وغږېدو چې د یو چینایي مسلمان سره مې یو ځوان و، ملګرتیا شوه. بل وخت کې مړۍ راته وکړه، کور ته یې بوتلم. د چینایي مسلمان
هلته چې لاړم نو 70 متر خو نشته، ستړې ماشي شوه، راغله ښه خور د دام راغله، نو یو وارې ورغلم، بل وارې ورغلم، اخر د هلک په ځای د ورور د خور سره ملګرتیا شوه. بیا به نو زه چې وایي هغه علاقې ته لاړم د کاروبار دپاره، شپه به مې په دغه کور کې کړه. دا جنکیو زه ما ته خپل کور کې ذاتي کوټه راته خلاصه کړه. زه به د دغه سړي د دغه جنکۍ سره پروت وم، دلته شپه به مې ورسره تېروله، زنا او بدعملي به لګیا وم. سهار به دا سړی لمانځه ته تلو، دروازه به یې راوټکوله چې جګ شی ناوخته کېږي. دا بالکل هار نه شرم نه چې زنا روا ده که ناروا ده، دا د دوسانو سره چې اوسېږي سړی دوس کېږي. دا کفري ملکو کې چې اوسېږي دا خلک یې چې ښه سړی بولي. ښه سړی څه معنی؟ چې که ښځه څه کیم کې دی، که لور څه کیم کې دی، که زوی څه کیم کې دی، په چا هم کار مه لره، د چا زړه مه ازاروه. بس ازدحام ده، هر څوک وځي وننوځي، دا ښه سړی ده. ترخیلي تر ښځو نه دی بدتر دي. په خارجو ملکو کې اوسېږي، عقیده هم د هغو شي، اعمال هم د هغو شي. هلته خو او دا مسلمانان چې ځي هلته چې اوسېږي، څوک چې په اسلام کلک ځي، ما یو ته هلته اجازه نشته. ما منصره کې څه خبرې واورېدې، بیا مې په دا جلسو کې هلته حاکمپونه خلک ډېر تښتېده د اروپا په طرف باندې، نو سخت سپېره الفاظ مې بیا ویلې، او د شرم ځایونه مې ویلې چې د خلک مالې لږ عبرت واخلي. ما بیان وکړ، بیا چې کوټې ته راغلو نو یو ملا راته وویلې چې دا تا خبره رښتیا ده، د ما وراره تښتېدلی د پټ د ما نه. اوس یې 8 کال ده چې لا قبولي نه کېږي. ولې؟ د قبولي دپاره وایي هلته شرط دا ده کوټې حکومتي دي، مسافرخانې. ته هلته چې ځې یو وارې خو به دا وایي العیاذ بالله چې زه د مسلمانانو نه راتښتېدلی یم او وژنم یې، ځان به ورته کمونیستی کوې، یو خو به دا وي. بل دا ده چې بېګا ته کوټې ته جنکۍ درولېږي، ازمویي دی چې ودرېږي، دا رښتیا په د څه بنیاد راغلی. جنکۍ ته ته انکار نه شي کړی چې زه به دا عملي نه کړم، چې دا ناروا ده. که دې وکړه دستي جاسوسي درپسې کېږي چې دا خو مسلمان ده، دا خو هسې وایي چې زه د هغه نه راغلی یم. هلته د ایډز په کارت باندې خلاصېږي چې څوک هغه د بدعملیو نه ډېر یو مرض پیدا کېږي، ایډز ورته وایي. هغه کارت که د چا و، هغه بیا عذر ویلی شي ښځې ته چې ما د ایډز مرض ده، بیا ته هم رانه مریضه کېږي، کنې دغسې نه پرېږدي. وایي هغه وراره مې وایي چې زه دغه شیان کم نه، ما ته 8 کال مې ده، هغه نه قبلېږي، ذمه مې نه قبلېږي. هر څه به د هغو کوي. مزدوري په هوټلو کې کوي، په هوټلو کې د خنزیر غوښې پخېږي، دی وروړي یو بل ته چې دا دی وایي چې هلته اختیار د لمونځ کوي که هر څه کوي، غول خوري. چې په کارخانه کې مقرر شو، یو منټ په هغه ډیوټي په ټیم کې اجازه نه وي ورته، یو منټ چې یو منټ غیر حاضري وکړي د نوکري نه باید چې بیا 6 میاشتې 8 میاشتې دته نوکري نه پیدا کېږي. نو چې تللی د روپیو دپاره یې هلته موقع پیدا کړي، نوکري تنخوا پیدا کړي، بیا یې په یوه لمانځه باندې هغه نوکري ټوله ختمېږي، بیا لمنځونه کړي. دلته په خپل کلي کې پراته دي، لمنځونه نه کړي، بیا په کفري ملکو کې لمنځونه کوي. نو حکم د هجرت ځکه خدای متعال کړی چې هلته اعمال صحیح نشي پاتې کېدی، عقاید سړي نشي پاتې کېدی. تش په نامه اسلام څه کوو؟ ډېر ملکونه دي، اسلامي ملکونه دي، خو ته ورشه اسلام نشته پکې، بلکې د کفر شعائر داسې په مخ باندې روان دي. نو نبي علیه الصلاة والسلام د کافر په ملک کې به مسلمان نه اوسېږي، باید د کافر او مسلمان اور هم سره ښکاره نه شي.